پیښو ته د رسیدو او وروژنې عمومي ریاست وایي چې د کابل ولایت اړوند چهاراسیاب او کلکانو ولسوالیو کې د وروژنې د کنټرول په موخه د وروژنې نوي سټیشنونه فعال کړي دي. د دغه ریاست په خبره چې د دې سټیشنونو له جوړېدو څخه یې موخه خلکو ته د اسانتیاوو برابرول او د پیښو پر وړاندې ژر اقدام کول دي. کابل کې تقریبا شپږ سټیشنونه او دوه درې یونټه لرو. دا ټول زاړه دي او نوې موږ کوشش دا کړی ده چې په دې شاراو کې تقریبا یو په دې کلکانو کې یو په چهاراسیا کې د کابل مربوطه کې دا نوي کابل کې په دې کې فعال کړو ځکه د خلکو ازدحام په کابل کې ډېر زیات ده او رسیدګي نه کېږي نو تر څو پورې دغه نوي سټیشنونه فعال نه شي. اساسي هغه داسې چې د خلکو ته یو آرامش پیدا شي بل هغه اطفایوي امنیت خلکو ته برابر شي. دا د کابل ښار په 8مه ناحیه کې د وروژنې ریاست له لوري نوی فعال شوی سټیشن دی. په دغه سټیشن کې په 2 وختونو کې شاوخوا 15 کسان کار کوي. مسؤلین زیاتوي د سیمې ګڼې ګوڼې ته په کتو اړتیا وه چې دلته باید یو سټیشن فعال شي تر څو د خلکو ستونزو ته پر وخت رسیدګي وشي. په دې سټیشن کې اندازه تقریبا مونږ 15 کسانې پرسنل لرو او تقریبا 4 عرادي موټر لرو. دا د دې لپاره په حال سو په دې کې لوجه د ازدحام د غاڼو غونې د خلکو او د ځکه چې په دې ښار کې خلک ډیر دي تقریبا اندازه د 10 میلیون اندازه کده مخلوق ده لوجه د ازدحام د تفعال ګرځي. یعنی به مردم تصویات خلکو ته ډیرې اسانتیاوې برابرې کړې دي. دلته بل سټیشن نه و له مرکز څخه به د وروژنې ډلې پر وخت نه را رسېدې نو ځکه اړتیا شوه چې دلته سټیشن فعال کړي تر څو د خلکو ستونزو ته پر وخت رسیدګي وشي. موږ له دې ځایه په 10 ثانیو کې حرکت کوو. خلک ډیر خوشحاله دي. دلته به چې له مرکز څخه د وروژنې ډله را رسېده شاوخوا 10 دقیقې وخت یې نیولو. اوس موږ په 6 دقیقو کې هغه ځای ته ځان رسوو. کابل ښاریان په بیلابیلو ناحیو کې د وروژنې د نوو سټیشنونو له فعالېدو څخه هرکلی کوي او وایي چې د دې ځایونو په فعالېدو سره به د ښار په ټولو برخو کې پیښو ته ژر رسېدنه وشي. ډېر خوشحال یو ډېر ولې چې دا هغه مشکل دي دا هر ځای کې دا مشکل دي چې کوم ځای کې وسایط موجود وي نو دا کار خو یو په سله ښه شو ډېر په خوشحال یو. مخکې خو وضعیت خراب و دلته خو ټول د ګازي ورونه دي ګازي نه بلوي که نه دي لرګی هغه نشته مو وطن کې ټول د لرګی ور دی نو دا به چې کله رسېدلی په ډېرې ستونزې به ډېر مشکل به لیاربندي به نو هغه کور منطقه به ټوله صحیح وه. په دې اوس مو خوشحاله یو چې دا په دغې منطقې کې پیدا شوه بس مو ته بلانډه رسېږي هغه مشکل مو حل کېږي. پیښو ته د رسیدو او وروژنې عمومي ریاست د معلوماتو له مخې تیر کال په ټول افغانستان کې 1886 پیښې رامنځته شوي دي چې له دې جملې څخه 1988 د ورلګېدنې پیښې دي. عبدالله حیدرزی CGTN پښتو کابل.